لسم امام قرطبی رحمه الله فرمایي وې من خپل د زمونږ دعا د الله په دربار کې ځکه نه قبلېږي چې خپل عیبونه موږ له معلوم دي خو لیکن موږ د پرېښودل د خلکو عیبونو پسې ولګېدو. څومره عجیب، هر چا له خپل عیب معلوم دی. تهجد کوم که نه کوم دی غیب عیب دی چې نه کوي، دروغ وایم که نه وایم دی عیب دی چې وایي، واده خلافي کوم که نه کوم چې نه کوي دی عیب دی. خپل عیبونه خپل نقصانونه موږ له معلوم دي، ولې دا مو پرېښود او بل چا له مو داسې ګوته ونیوله چې تا کې دا مشکلات دي. داسې وخت کې به الله چېرته زموږ دعا قبوله نه کړي. مشکل ده چې دا قبول شي، د الله دربار کې نه قبلېږي. دا امام ابن کثیر رحمه الله د عیسی علیه السلام نه نقل کړی دی. ماشوم کې تقریبا 11 خویونه دي. زمونږ شیخ هم خپل کتاب کې نقل کړی دی چې کله دغه 11 خویونه په من کې پیدا شو نو موږ به هغه انسانان شو چې په ملائک به موږ په اسمانونو کې به یاد کړي، الله عز وجل به موږ یاد کړي. په 11 کې اساسي او بنیادي ماشوم چې دی هغه د خلکو د عیبونو نه بالکل بې پروا دی. تاسو ماشوم وګورئ، هغه د دې پسې لګین دی چې زید کې څه نقصان دی، عمر کې څه نقصان دی، بکر کې څه نقصان دی، بلکې کله چې موږ خپل صفت ځان کې داسې پیدا کړي لکه د دې واړه ماشومه چې د خلکو د عیبونو نه به طور مثال موږ کنګال شو، خالي شو، ځان هم پکې مشغول نه کړي، الله عز وجل جمع ملائک به موږ پکې بر اسمانونو کې یاد کړي چې دا به مالک موږ د خلکو پسې راواخیسته. په یو مجلس کې تذکیره وشي پلانې او مړه وي د پلار هم داسې کار کوو، د دې ټول خاندان داسې دی او دا فلان دی. عبدالله ابن عمر په مجلس کې ناست دی، د حجاج ابن یوسف تذکره چا وکړه. ابن عمر ورته وی چې په دې مقام کې چې د حجاج ابن یوسف په تاره خبرې کولې شوې نه، وی قسم په الله چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وخت کې غیبت و. موږ تاسو ګوره څومره تذکری کوو د خلکو. کله چې انسان غیبت کوي، صاحب د مشکات روایت پیش کړی دی، په هغه وخت کې د دې نقصان نه ته پس کېږي چې د هغه نه بخښنه وغواړي. که بخښنه غوښتل ممکن نه وي، جنجال ته جوړېږي، رب ما معاف کو هغه معاف کا. تا څومره عفو د خلکو له وخت 40 غنټې ته لګوي. صحابه ویل یا رسول الله که دا صفت چېرته په دې اشنایانو کې موجودي، وی دا چې کله په هغوی کې موجود دي امدق غیبت دی، چې په هغې کې موجود نه وي نو بیا خو بهتان دی. لیکن امامنا و سیدنا امیر المؤمنین فی الحدیث امام بخاری رحمه الله باب ذکر کوي د یو سړي قد اوږد دی، د بل وړوکی دی، که چا چېرته په دې نامه باندې چا چاله اواز وکړو دا ګوره بیا په قیامت کې نه دی، سپکه د چا هغه ټول موږ تاسو پېژنو. سبایم درس کې ویلي زین العابدین په لار تېرېږي، منهاج القاصدین ته نقل کړي، یو کس د هغه مخې له ودرېږي چې تا کې څلور نقصانونه دي، دا ګارد والا راغو چې سړی ونیسي او چپی کې وي پرېږدئ دعوه بچو ما کې څو نقصانونه دي؟ وی څلور. وی ما کې شپږ خپله نور نقصانونه ماله معلوم دي، که ته یې وغواړې زه به په خپله تاله تشریح کړم. پرېږده خلک ماشوم صفت په ځان کې پیدا کا، خپل ځان له متوجه شه، هغه د ټولو خلکو د عیبونو نه صاحب پاک دی، مبرا دی. بل عجیبه صفت پر ماشوم کې دا دی چې هغه د اوس ډوډۍ وخوري د غرمې انتظار به نه کوي، چې اوس ډوډۍ وخوري د ماښام انتظار به نه کوي. کامل توکل پر رب العالمین باندې دی. موږ او تاسو ذخیرې او شتاکونه جوړ کړي دي. توکل څه معنی؟ تفیض الامور الى الله تعالی ثقه بحسن تدبیره، ټول کارونه رب العالمین له سپارل اعتماد کول د هغه په ښه تدبیر. خدا معنا بنی چې انسان مستاق نه کوي، دا معنا بنی چې ذخیره به نه کوي، الله به خالق مني. قرطبی لیکلي رازق به مني، اسباب به استعمالي، پر رب العالمین باندې به ښه ګمان کوي. خو ماشوم کې عادت دا نه دی چې ماښام بچي بیا به ګورو. روایت کې راځي که پر رب العالمین باندې تاسو حق توکل وکئ، د مرغانو غوندې تس ججوري به ځئ سار، ډک ججوري به راځئ ماښام. موږ او تاسو حکم اشناو کنه خلکو له ویلو چې په دې دریاب باندې ورځو بسم الله وایه، خو چې کله دنه وبت راغی یو پړی مې د خپه کې واچوي لکه بل له وایي داسې کار خپله وایي داسې. ماشوم کې عادت دا دی چې چا ورسره احسان وکړي هغه سره به ډېره مینه کوي. او دا تجربه له تاسو وګورئ. یو وړوکی ماشوم ته څوک ډوډۍ ورکوي، څوک ورته جامې راوړي، څوک ورته قلم کتابچه راوړي، څوک ورته روپۍ. کله چې حق سړی راشي هغه ماشوم ټولو توجه هغې له اړوي. رب العالمین موږ سره څومره احسانونه کړي دي، ټول پرېږده. یو احسان چې دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې ګروپ کې راوستي وو، د رسول الله صلی الله علیه وسلم په امت کې راوستي وو، سنیان پیدا کړي وو. 24 غنټې چې موږ رب العالمین له په سجدو باندې پراته وو، د دې نعمت شکر یې هم نشي ادا کېدی.